السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو ژبې ترکیبي یا تړلو تورو لسم لوست ته ښه راغلاست. د لسم لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کوي. اول، د لږ په کلمه کې ژ په نښه کوي. دوهم، د نژاد په کلمه کې ژ وښیاست. اوس نو خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا لسم لوست کې د درو تورو سین، شین او شین ترکیب یا تړل د نورو تورو سره درښیو. دا شکل چې تاسې وینئ سین دی او دا هم د سین نیم شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل تړل کیږي. اوس نو د سابه کلمې ته وګورئ چې په سر کې یې د سین تړلی شکل په سور رنګ لیکل سوی دی او د کلمو په منځ کې سین په دا ډول لیکل کیږي. اوس نو د مستې کلمې په منځ کې تاسې د سین شکل وینئ چې سور رنګ لري. د سین دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د شمس په کلمه کې وګورئ چې سین په سور رنګ کې لیدل کیږي. اوس به د لسم لوست دوهم توري شین ته راسو. دا شکل چې تاسې وینئ لوړ درې ټکي لري، شین دی او دا هم د شین نیم شکل دی چې د کلمو سره په سر کې دغه شکل تړل کیږي. اوس نو د شپېلۍ کلمې ته وګورئ چې په سر کې د شین تړلی شکل په سور رنګ لیکل سوی دی او د کلمو په منځ کې شین په دا ډول لیکل کیږي. اوس نو د مشر کلمې په منځ کې تاسې د شین شکل وینئ چې سور رنګ لري. د شین دا شکل چې وینئ د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د درویش په کلمه کې وګورئ چې شین په سور رنګ کې لیدل کیږي. اوس به د خپل لوست دریم توري ته راسو. دا شکل چې تاسې وینئ یو ټکی لوړ او بل لاندې لري، شین دی او دا هم د شین نیم شکل دی چې د کلمو سره په دغه شکل تړل کیږي. اوس نو د ښار کلمې ته وګورئ چې په سر کې د شین تړلی شکل په سور رنګ لیکل سوی دی او د کلمو په منځ کې شین په دا ډول لیکل کیږي. اوس نو د پښتو کلمې په منځ کې تاسې د شین شکل وینئ چې سور رنګ لري. د شین دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د پش په کلمه کې وګورئ چې شین په سور رنګ لیدل کیږي. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي 11 لوست پورې تاسې د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره داسې کلمې پیدا کړئ او ویې لیکئ چې په سر، منځ او پای کې د سین، شین او شین توري راغلي وي، تر څو چې ښه مو زده سي. خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.